سلامونه نیکي هیله احترامات د چینل خوږ ملګرو الله تعالی دې وسې ټول به جوړ او روغ اوسئ ملګرو. یو ځل بیا د ویډیو سره راغلی په دې ویډیو کې ښیم چې په FG کوین کې په پري ماینینګ کې د ملګرو برخه اضافه شوې ده. په اړه تاسو ته نن معلومات درکوم. ویډیو تر پایه پورې درسره وګورئ. ملګرو که چېرې زموږ چینل ته نوي یاست زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ او ویډیو ته هم یو لایک ورکړئ تر څو زموږ هره نوې ویډیو لومړی ستاسو پورې در ورسیږي. ملګرو په FG کوین کې دغه د ملګرو برخه چې دغه د 2 ورځې کېږي چې اضافه شوې ده. غواړم د دغه په اړه تاسو ته معلومات درکړم. په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله مو چې کلیک وکړو ملګرو دلته مثلا په دې لومړي سر کې دلته 1.40 دغه زما په لینک باندې راغلي. دلته هغه ملګري ښکاروي چې تاسو په لینک باندې راغلي وي. د اول لیول ملګري ښکاروي نو هغه ملګري ښکاروي چې تاسو په خپل لینک باندې راوستي وي. ملګرو دلته ملګرو د هغه عکس ښکاروي او دلته نوم دی، نوم تخلص دغه مثلا نوم دی، دغه تخلص دی، دغه د بلنې کوډ دی او دغه هغه کوینونه ښکاره کوي چې د په پري ماینینګ کې ګټلي وي. اوس مثلا د نوم دی عبدالله، نوم یې عبدالله دی، 1015 د بلنې کوډ دی او 100 کوین د په پري ماینینګ کې ګټلي دي. 100 کرنسیان د په پري ماینینګ کې جمع کړي دي. نو دلته د عکس ښکاره کوي. دغه ملګرو ښکته راځو. دغه حافظ ته ګورو. دغه نوم دی حافظ، 1018 د بلنې کوډ دی، 220 کوین د جمع کړي دي. په پري ماینینګ کې 220 کرنسیان ګټلي دي. نو دغه عکس دی، دغه ګورئ عبدالقدوس حاکر دی، دغه عکس دی، دغه نوم دی، دغه 1019 د دې بلنې کوډ دی او 38 کوین د پکې جمع کړي، 38 کرنسیان د په پري ماینینګ کې ګټلي دي. نو ملګرو دلته هغه کرنسیان ښکاره کوي چې هغه په پري ماینینګ کې ګټلي وي. د سرمایه ګزاري کرنسیان نه ښکاره کېږي. د ملګرو په راوستلو چې مثلا ملګري راوستلي دي مثلا چې دلته کوم کوین کوم کرنسي ورکول کېږي FG کوین هغه هم نه ښکاره کوي. فقط په پري ماینینګ کې کار کوي هغه کرنسي دلته ښکارېږي. مثلا دغه ملګری ده یو کوین یې 200 پورې جمع کړی، یوه کرنسي یې ګټلې ده کار یې کړی. نو ملګرو ډېر ملګري چې دي زه دلته ډېر ملګري وینم چې کار نه کوي په پري ماینینګ کې د ټولو دغه 0 دی. نو ملګرو نور به موږ تاسو ته ووایو که کار کوئ خپله ګټه مو ده، که ملګري ورته راولئ خپله ګټه مو ده، که مارکیټینګ کوئ خپله ګټه مو ده، که سرمایه ګزاري کوئ خپله ګټه مو ده، هر څه د ځان لخوا کوئ. نو دلته ملګرو ډېر ملګري زه وینم چې بیخي کار نه ورته کوي. که کار کوي هم ډېر کم کوي. ګورې پري ماینینګ ډېر وخت کېږي چې کار شروع کړی له هغه راسي تاسو بس ډېر کوینونه جمع کړي ول. نو اوس درته چې زه وینم چا 2 کوینه جمع کړي، چا 8 کوینه، چا 10 کوینه، چا 100 کوینه. نو په دې خو باید تاسې ورته ملا ورته وتړئ کار وکړئ. ګورې ملګرو دا اوس رحمت الله دی نه دغه نوم دی او دغه د بلنې کوډ دی 2817 د بلنې کوډ دی او د فعلا هېڅ کار نه دی کړی. فقط 2 سنټه پکې ګټلي دي. ما چې ورغلی یاري کتلی دا چې خلاص. نو دغه رفیع الله دی نه، دغه رفیع الله چې دی دغلته نوم ښکاروي 2988 د بلنې کوډ دی او 15 کوینه پکې جمع کړي، 15 کرنسیان یې کار کړی ده. نو دغه عکس دی. نو داسې هم خوند نه کوي ملګرو. دغه عکسونه هم ډېر ملګرو نه دي ورته ایښي. خیر د دې په اړه ویډیو جوړوم دا بیا ځان ته خبرې دي. نو ملګرو کار ورته کوئ، پري ماینینګ کې کار کوئ. دلته ګورئ ما چې اکاونټونه جوړ کړي دي، سرمایه ګزاري هم نه کوي، په پري ماینینګ کې هم کار نه کوي، ملګري هم نه ورته راولي. نو بیا وایي داسې ده هسې ده. نو لکه څه ووایو ملګرو نو هېچا کار نه دی کړی دی. ډېر ملګرو کار نه دی کړی. یو دغه ملګري 10 کوینه لا پکې جمع کړي دي خلاص. عبدالله نومې 1588 د بلنې کوډ دی، هغه 15 کوینه جمع کړي دي. راشد احمد هم چې شی نه دي پکې کړي 1500 د بلنې کوډ دی. نو ملګرو کار ورته کوئ. دلته زه تاسې معلومات ماته کېږي دغه ملګري ښه کار کړی. ګورئ 8 کوینه جمع کړي اوس هم لږ یاده انشاءالله. دغسې زحمت وکاږئ ملګرو، زحمت وباسئ ملګرو، کار ورته وکړئ. پري ماینینګ کې کار وکړئ. نو دلته ډېر ملګري هېڅ کار نه دی لا کړی. نو دغه ملګري ښه کار ورته کړی دی. 212 کوینه جمع کړي. دغه ملګري 14 کوینه جمع کړي دي. نو ملګرو خو دلته نو ملګرو دلته عکس ښیي او دلته نوم دی، دلته د بلنې کوډ او دلته هغه کوینونه ښیي چې دوی په پري ماینینګ کې کار کړی وي. هغه کوینونه ښیي. مثلا ما احمد په خپل لینک باندې راوستلی دی. ماته معلومېږي چې احمد څومره کوین ټول کړي دي، څومره کار په پري ماینینګ کې کړی. نو دلته هغه ښیي ملګرو. نو دغه معلومات دي. نو نور داسې معلومات نشته. بس دغسې کار پکې کوئ. زه ما ملا ورته تړلی ملګرو. داسې کوینونه پکې جمع کوم چې بیخي پوښتنه یې مه کوئ. دلته ګورئ ما سرعت دومره تېز کړی 2 مخ ته ځي 130 دی 104 115 115 داسې مخ ته ځي. چې اوس یې زه دا خلاصوم نه په یوه ثانیه کې بیا دا خط په راسي. دلته ګورم دا خط هم 500 ته رسولی. نو ملګرو دا خو چې دا ګیم دی دا ګیم چې دی ملګرو زر نه راځي. ښه دې ته مه خوشحاله کېږي. دا زر نه راځي. دا په پله سټور کې چې برنامه جوړه شوه بیا نو وروسته دا ګیم پکې راځي. او بله خبره ملګرو بس دا رقم کیسې دي. د نور شیانو په اړه تاسو معلومات لرئ ملګرو. فعلا ښه وخت درته غواړم.